اوس به څه اورئ راته یاره جي دا ملګري مې ټول ما ته وایي ته شروعات راته وکړه نو دوی خو شرمېږي نو زه درته شروعات وکړو یو د پښتنو په لحاظ باندې چې کوم د پښتو په شان د حجرې په شان کوم یو غزلي زمونږ د وطن مطابق چې کوم دغه وي نو انشاءالله غزلې ملګرو ته کوم او زه یو مصره کوم او که ستاسو اجازه دي سکندر صاحب تاسو په اجازه جی بالکل زه وایم چې زما د خورو بیټکې دی زما د خورو بیټکې دی او تا نه لوګې دی روزانه راځم هی ډېر ښه ډېر زبردست په دا د جنو محفل تود دی په لیوني اشنا دی حجرې آبادي دي نه اجازت دی مال او سر می شه قربان د پښتنو مالی دلې دې زبان د پښتنو نو انګریزانې پسې بدو ستړي شوي او یادوي چې عجب خان د پښتنو زمارونو اتفاق ځان کې پیدا کې چې چالو کو زوړ اعلان د پښتنو ز ظهیره احسان الله د غم جاړما لاړل مړ شو شاعران د پښتنو او مینې د ستې کړما راغلی پیرو نو اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد مې وړي ستا د مخ پتنګې ما مینې د ستې کړما راغلی پیرو اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد وړي ستا د مخ پتنګې ما اوس مې پیرو کې لاس وهه چې باد وړي ستا د مخ پتنګې ما ګوري پسترګو نن د ډیره کبره زکه چیره یم اغه رنګ مې نشتا خورو کې سپیره یم ځان مې نښلولي ستا د جنې پورې او ځان مې نښلولي ستا د جنې پورې نو باد به مې یو ناسي ستا د دروازو اوس مې پیرو کې لاس وخه چې باد مې وړي ستا د مخ پتنګې ما او مینې دې ستې کړم پیرو اوس مې پیرو کې لاس وخه چې باد مې وړي ستا د مخ پتنګې ما اوس مې پیرو کې لاس وخه چې باد وړي ستا د مخ پتنګ خپل ښایسته رور به پې سپک لکه ډېراني غټ دلوي چې سانډو ور باندې ګراني عاشقان ډیر معشوقې ډیرې نه داستا په شانتي شته کم وفادار نه زما په شانتي بل یو خدمتګار ته ثاني لیلای زه ثاني مجنونه ثاني لیلای زه ثاني مجنونه او ته ثاني لیلای زه ثاني مجنونه نو خدای چې شهید کړم ستا زلفو منګرو اوس مې پیرو کې لاس وهڅې بادي وړي ستا د مخ پتنګې ما او مینې دې سدې کړم راغلی پیرو
اوس مې پیرو کې لاس وخه چې باد وړي ستا د مخ پتنګې ما اوس مې پیرو کې لاس وخه چې باد وړي ستا د مخ پتنګې او په ژوند نیمه ازار کړي تا نه چې په ګور کې هم نشم ازار پس زما د مرګه مینه د بل یار ونه کړې دلبره ای د زړګي سره او ونه کړې دلبره ای د زړګي سره نو روح د ملنګ جان دې تا ته پزارو اوس مې پیرو کې لاس چې بادي وړي ستا د مخ پتنګې ما مینې دې ستی کړه ما راغلی پیرو اوس مې پیرو کې لاس چې بادي وړي ستا د مخ پتنګې ما اوس مې پیرو کې لاس چې بادي وړي ستا د مخ پتنګې ما زبردست ډیر زیات خوند وکړو دغه شانتې معیاري کلام ډیر زیات خوند وکړو بس تاسو ورته کو یو ځل بیا هرکلی او څنګه چې تاسو ته مونږ وایو چې د موسیقۍ د ساز او آواز د دنیا ملګري هم دلته کې موجود دي د هغوی سره به لومبې یو څو خبرې اترې کوو د دې فن په هکله باندې او اجرا منګې رباب دا څومره پورې خپلو کې لازم ملزوم دی په دغې باندې به خبرې اترې کوو او بیا به چې دی د هغې نه پس د دوی نه غزل او شعرونه چې دی به ترې هم اورو رباب ته چې کوم ملګري ناست دی دوی سره مخکې هم خبرې اترې شوي دي خو یو ځل بیا ورسره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه حال دی خیر دی ستاسو ډېره مننه چې موږ له هم ټیم راکړو زموږ د لنډ تنګ وخت کې تاسو موږ له راللې نه مننه خو ستاسو کوو مونږه چې ستاسو نه بغیر چې دی دا اجره به نیمګړې وې یاره او جي داسې ده خو بس ستاسو خبره چې نن سبا مشران د کشران تی تختی او مشران له نه راځي او دغه شانتي کیسه هم موږ تختیدو خو بس لار راته میلاو نه شو نه خیر تختو به نو او دا ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو رالی او دغه زمونږ دغه مو بلنه مو قبول کړه دلته کې رالی سبب یې نن دغه کلي کې راغلي یو ستاسو دغه حجرې ته او دلته دغه خبرې اترې دې واورېدې سبب یې په دې هکله باندې او بیا خاص کر د دې خپلو ملګرو په هکله باندې بس یاره جي زه خو دغه وایم چې بس هر سړی دی چې کوم دی خوشحاله یو بل سره د خپله ښه اخلاق او خپل وخت د تېروي که نه چې په خپله خراب یې خو هر سړی خراب دی چې په خپله ښې هر سړی ښه دی نو زه دې باره کې دا وایم چې یاره چاته په اړه کې څه مه ساتې او خوشحاله زندګي تېروئ صحیح ټیک ته ډیره زیاته مننه دلته کې یو بل ملګری را سره ناست دی سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام سکندر صاحب څنګه یې زه خیر دی شکر دی تاسو ښه مولانا جي ډیره مننه طبیعت مو ښه دی الحمدلله د الله فضل دی اجره دې وکتله سبب یې د اجرې په هکله باندې یو څو خبرې وکړئ ماشاءالله اجره خو د هر پښتنو یو نامه ده یو ثقافت دی او اجره د هر پښتون لکه یو زبردست ځای دی ځکه چې د سړي اجره نی جومات یې نی ادیرې نی هغه څه پښتون نی که نه نو موږ نن د نوخاري کاکا په اجره کې ناست یو نوخاري کاکا یو داسې تاریخي سړی و الله دې وبخي بهتره جنتونه د خدای د ټولو مسلمانانو سره ورکړي خو زموږ دا ټکي په کلي باندې نوخاري کاکا یو ډېر ریکارډي سړی تېر شوی دی او زه په فخر سره لکه دا خبره کوم ما دې ملګرو ته مو وي دا ملګري نه کېناستل ما ویل که دا زموږ د تر اجره ده دې کې پرانیستې تڼۍ کېنې خپل فن منو کې ځکه دې د مشرانو نه ګبراوېدل ویره زموږ دا مشران ناست دي دا زموږ رباب یا دا منګې دا څه غلط کار نه دی دا خو یو ملنګي کار دی د اجرې کار دی یو فن دی هر سړی ګوره دنیا کې چې یو سړی ژوند تېروي څه نه څه شوق کوي څوک کوترې ساتي څوک چرګان ساتي څوک مړزان ساتي که زموږ دا ربابي استاد دی خپل ګلکاری کار کوي کنیدار استاد دی خپله قصابي کوي زه الحمدلله خپل گاډی چلوم دا ملګری مې خپله د سیخ ټیکهدار دی موږ ټول یو شوقي پروګرام غونته دی خو دا د اجرې یو فن دی زمونږ
زمونږ کلتور دی. کلتور دی. بل دا چې دا رباب لکه څنګه چې په هر کور کې مشر وي که نه، نو زه یم دا رباب د اورې حجرې مشر دی. او په دې به بد نه وایو. ټیک ده، ډېره زیاته مننه. د بل ملګري سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم د څه دی؟ نوم مې ګلاب مزمل دی. ښه، او څه کار روزګار کوي؟ زه خو لوار یم، د سري کار کوم، پچتونو چې کوم کوم ځای کې؟ په پېښور کې لګیا یم، 400 ډکې ډینس ټاور چې کوم دی دی کې لګیا یم. او نن به چې دی د استاد سره اواز کې که نه څه به؟ ها، اواز به کوو، غزل به وایو استاد سره، او مینه به ورکو، ځکه چې دا یو حجره ده، د حجرې یو داسې محفل دی چې دا حجره د رباب نه بغیر نه چلېږي، څنګه چې سترګې د رانجو نه بغیر نه کېږي او یا قلم د سیایا نه بغیر نه کېږي. نو دغه صاحب د حجره هم یو شی دی چې دا د رباب نه علاوه نیمګړي وي. دا زموږ د پښتنو یو کلچر دی، یو کلتور دی، او دا ټول موږ راټول شوي یو ملګري. جمعې ورځ د چوټي ده او تاسو هم پکې الله پاک راوستی. اول تاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې خدای پاک راوستی، او ملګري به غزل کوي، روبوي به کوي انشاءالله. انشاءالله. ډېره زیاته مننه. د منګي دا څه قصه ده؟ مصطفی چې دی هغه هم دغه شانتي، او سینم ندار او ریمان دوی چې دی نو هم دغه شانتي. دا ولې دا منګي والا ملګري اکثر زمونږ د خبرو نه تښتي؟ زمونږ دا ملګري چې دي دا شرمېږي، تښتي نه، شرمېږي. شوق یې ډېر دی، خو د دې مشرانو نه ډېره حیا کوي که نه. نو زه دا وایم چې لکه دی په دې وجه باندې دغه کوي. بیا به هم ناست دی، او بیا به څه به وي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو هغه کوم والله بس راغلی و حجره م جوړه کړه، تاسو له رالو. ټیک ده، چاته سلام لېږئ؟ ټولو مسافرو ته هم سلام. صحیح ده، وعلیکم السلام. زه یم چې بس شروع به وکړو.